اوس ځوان ګوګل خیل خو احتجاج اعلان کړی چې ټول راوځي چې وی موږ نو څنګه دا وسه خبره اوس صافدارم او حسین مو وخت تل راغلی مو ما وای پاسلم راغلی هغه مو ته چې موږ مې روزو پچ کوم روزي ټول راوځي بس موږ دا خبره چې کوم خلک وځي کړه نو موږ دا خبره چې ګوګل خیل کوم چې کوم اوز وربي مهرباني او کی خبره کوم دا باب خیبر لا ورسې 1000 نفر خلک تنظیم ولا مرسي او ټول کوګل خیل کشر مشر دروشي ځکه چې موږ سره وزیر اعلی باقاعده وعده کړی و منه او ام پی ګونو وعده موږ تر نه ونو پروډونو کې خبره کوم دا ته ویلوړو پروډونو کې موږ به ځای کولو البته موږ څه نه د سرګر دیو نه مخرون یو خبره کوم دا نه موږ داسې خلکو چې حکومت نه ډورې کوي حکومت منډه وو یا موږ پټ شو 24 غنټه موږ ایسي وای دي سي وته سره دوست دوست سره موږ کوتو هم سهيلو پر خبره کوي پر ان شاء الله صحیح کړم صحیح ده الو زه به درا به خبرې چې موږ حکومت موږ دای حکومت دا مهرباني او کی چې ځان ولې او هغه چې دا مهرباني ویږي سبا پر ککر یې ډولې دا خوشي کی مهرباني او کی چې اشعار جوړ موږ نه اشعار جوړو نه اشعار وړو وان شاء الله چې موږ نه طرفه چې کومه د حکومت خبره رسول سویه او خدای یا مهرباني وکړي چې سبا پر باندې لکه دوه شروع خوشي کی او چې نوري څورن کی واشار جوړيږي او موږ اشعار پخنای وا سلام ملګرو دا مشران حاجی صاحب دا درته ویا چې پرون خو ایسی صاحب سره ملاقات هم شو وایي چې سبو چې سباله وډی سي سره ملاقات کوو دا خو دا ویل کیږي چې یو سړی مذاکرات په باندې بوزي به ته ونسنو دا قانون خلاف ورزي نه دا تور طریقې چې کوم روایت پښتانو او افریدو خلاف خبره نه شوې ته څه الله په کابو په ملک باندې رحم وکړي موږ په ملک نه قانون شته درته وروښته نه خبره شته بوش وکړه البته خبره خو دا و چې موږ اسره ملو ډی سره ملو ډی پی او سره خپ خوشګوار باقي بلوشمه ملک څخه خبرې کړې وسره او خط صلی باخش اغه نه پاس نو ول څه جواز موږ ته پټ شوی نو ویرو نه دیلو د کبولو روایتو خبره کوه د پاکستان هر څه کلو پردي جوړه ځکه چې موږ ډی سی وسره کې نو وزیر الله موږ سره بقاعده خبره وکړه او پی دوام پی ګونو یو منیب کې موجود چې تاسو پایرونه خاطر شو موږ ما مایده کړی وای تر وبره کې پاکي موږ ته پایرونه ختم کړو البته ختم نه وای موږ ته ویل وای چې پایرونه کو یته جنگ کې نه ولې خبره کوته حالت په سنټر کې او په خبر لوړل مشرون به ذاتی کول دا نه ښه کومونو به مشرون به ذاتی کول دغه نه نور حالات خرابېږي موږ حالات نور خرابای چې کسرون لا پلوس کې حالات ورشي نور خرابېږي قدر ته وای چې څو کسان تعداد ته معلوم دی نو درې طرف وړي عبدالظاهر ملکای وسره ملک صاحب دی و غجوره جی درې کسې وړي انو کسره ما خو ته ما خو وسره هغه ول چې څوات دی پی او سره موږ ملاقات شو دی پی او سره اخی چوین وڅخله او لکه وخت دغه پر بیا ځای چې پولیس وروغتل بل او هلته شروع وته یو ګټن نه بلکې بهر دی شپږ کې ماته و چې تا کوشا ماته دوی خبره و چې ته پاتې گرفتاری خبره و چې باندې څه به شو ته ویل چې صاحب خبره کومه ده مو چې هر څه ته ورشي کنه ته غوړم مخکې به خبره کړی و ته اوس دا خبره وپېښ وکنه او شیخ نه پس بیا وړه طرف ته جوړ نو البته موږ ته پته لګی چې کاش په خبر سنټر لې وړي واغه و چې په خبر سنټر جلې وړي جوړنه هم نو ډورو کوم سره چور هو موږ سره مایده شو یو خبره شو یو وزره او په اعتماد کې او په خبرو په ذکر نه پاس نو ول دا اوس کوم احتجاج اعلان کړی څه پیغام ان شاء الله کوم نه پیغام احتجاج ته پیرونه باندې وی چې ان شاء الله کوم ټول روزي ټول جوانان ان شاء الله روزي پی ټی ایم والام روزي خبره کوو دا موږ ځوانانو روزي تنظیمونو جوانانو ټول خل ان شاء الله او ټول سیاسي په ټول ته مو خوسته خبره کوو دا چې دا کوم مشترک خبره وو ټول روزو خبره کوو دا سره خبره کوو دا ټول کولا اواز دی کولا نه یو پردونه پښتنه اواز دی پښتنه پر اواز پورته کوي دا په موږ یو موثر اواز دی خبره کوو دا ملک موږ ویل شي ولا به خبره کوو دا موږ کې خیر او ټول خلک خرابېږي نو دغه پر موږ وایو چې اصله عزت درا دواته ورشي خبر خپل څه خبره کوي په دې خو چې هم په نو خبره کوي صحیح ډیره مننه کتون کو موږ سره عین شاهدین موجود دي دا صد څه دی صدقه جان ملک زوی دی هغه هم گرفتار کړی دا موجود په ټیم کې دنه معلومات اخلو چې څه صد څه درته وای چې تل موجود وي د څه کیسه کتون کې لکه څنګه طریقه وا بسم الله الرحمن الرحیم مونږ چې کله لیوی سنټر شاکس لاله وته کنه هغه کې چې کوم د زمون نه مخکې د جامرو څومره پولیس وو هغه ټول موجوده وو ها د جامرو چې څومره پولیس وو کنه هغه ټول موجوده وو دغه چې
چې کوم هغه موجوده او ټول موجوده مونږ چې څنګه ورنواتو نو مونږ وایو چې دا خو مونږ له ډېر ښه استقبال کړلو مونږ په ځان باندې حیران شو اسرا ملک نصیر صاحب ملک سید غاجان مونږ سره په یوه ګاډي کې وو چې مونږ نواتلو نو ډي پي او صاحب دغه خبره کوله چې هر یوه خبره چې کوم ده که نه په میز باندې ختمیږي په کېناستو باندې ختمیږي نو هغې نه بعد چې څنګه مونږ راووتلو په دې دوران کې پولیس ولاړو قصدار چې کوم د جامرود دي که نه هغه ټول ولاړو مونږ چې څنګه ګیټ ته نږدې شولو نو مونږ ته ویل چې د ګاډیو نه راکوزې کو ملک نصیر صاحب ملک سید خاجان او ملک عبدالظاهر صاحب دا دوه درې وړه یې راکوز کړل چې کوم دی که نه ویري ول نو په هغه ټایم کې یې ورته مونږ مشرانو ملکانو ورته دغه وویل چې ته خو دومره جرأت وکړه چې مونږ دغه دروازې نه بغیر ته مونږ ګرفتار کا نو دا څنګه یو منافقتوب یې کړلو په لیوي سنټر کې چې کوم ده که نه دغه درې وړه ګرفتار کړل نو په هغه موقع باندې زه موجود وم خداره ته وایه چې دا کومې خبرې لیدلې وو څه ته خو وسره وې تا ته پته هم لګېده کومې خبرې په راتلي وو ډي سي آفس ته دا مې لږ وایي ډي سي آفس کې چې کوم دی که نه ډي سي صاحب ته چې کوم دی که نه خبرې کېښولې یو یې د ریګیلال مې د برید خبره وکړله بله یې د بیچرې د ګریر خبره وکړله او بله یې چې کوم ده که نه دا اوس چې کومه تنازع روانه ده دا مندرخیلو شرغان خیلو مندرخیلو دا مسئله ده خیلو مندرخیلو دا ټول خبرې ان ال سی ام پکې وچړله تیرا متصیرونو ټول خبر د ذاتي مفاد لپاره نه وتلی خداره ته وایه چې کله مذاکرات وشول لږ نه مخکې مذاکرات وشول لږ نه پسې ونیو که د مخکې خبرې کوم ځای کې وشوې چې ته چې دا خبرې ورته کېښوې دا خبرې ډي پي او صاحب آفس کې وو ما سره چې کوم نیم پوینټونه هغه موجوده دي نو ډي پي او آفس نه څنګه مونږ راووتلو نو ګاډي مذاکرات وشول به یې ونیول چې کله مذاکرات ښه سر ته ورسېدل ښه هغو خبرې واورېدلې د هغې نه بعد هغه وشول ښه نو بیا چې تاسو سره کوم کسانو تاسو ته تاسو یې پرېښو که نه تاسو خو ګاډ کې وو تاسو سره وسلې وې کوم حفاظت لپاره آی نه ونیو ګاډي مې نه ونیول په دا مې لږ پوهېږه مونږ چې لیوي سنټر ته څنګه نوځئ نو پارټینګ کې تاسو نه وسله ګرځي دا خو تاسو ته په خپله بهر یې ایښې ونه ګیټ کې نو مونږ چې کله را روان شولو مونږ یې یو ساعت ودرولو چې حالان کې دغو ګاډي پسې لاړ نه شي ګاډی ونه ویني نو مونږ یې را ایسار کړي وو خلک چا لپاره ایسار کړي خو بیا ګاډي تاسو تیار کړل که نه یې ونیول مونږ خپل ګاډي مې راوستي راوستي او کوم چې تاسو سره حفاظت لپاره اسلحه وای پاتې عامې مونږ سره هاي واپس یې کړله ښه ښه ډېره مننه کتونکو دا کس کو مونږ سره چې اهل شاهدینو کې راتلو او دلته موجود وو او موږ سره شعور ملک صاحب ورسته ملک صاحب لګرا نږدې شه راغمخ شه خبرې دلته کېږي شعور صاحب راغلی احتجاج لپاره احتجاج کال شوی بابا خیبرله ملک نصیری ونیو مذاکراتو په بانه یالته بوتلو ته څه دا د پښتو د فریدوالې د قانون خلاف ورزي نه مختصر راته وایي من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو نګراني صاحب د موږ د قوم چې کومې آلې ځلې شروع دي ته خدمت ته ګورم ته خدمت ته مننه خوشحال شه آباد شه دویمه خبره دا چې ملک نصیر چې دی دا نه موږ په یوه پارټۍ پورې تړو نه په یو تنظیم پورې تړو دا یو قومي مشر دی نه د پی ټي ایم سړی دی نه د مسلم لیګ سړی دی نه پیپل سړی نه د پی ټي آی سړی دا قوم مشر دی او موږ په سالا د قوم لا ورکړی دی و دا بغیر لالچه د قوم خدمت کوي دغه اوسه پورې د ریاست خلاف داسې قدم نه اوچت کړی چې هغې ته د ریاست طرفه ګوته ونیوی شي دغه چې کم اکټیویټیز دي او کم خدمات په علاقه کې صرف د عوام دپاره بلکې هغه خدمات د حکومت دپاره هم دي نو موږ ډي پي او صاحب ته هم دا عرض دی آی جي پي صاحب ته هم د موږ عرض دی چې دا د ډېرو خلکو د ډېرو خورو غریبانو مشر دی دا د باعزت رها کړي دغه سره داسې هغه نشته د حکومت طرفه چې دا دغه شي حقدار وای چې حکم شي وکړو بلکې موږ پښتانه یو موږ د پښتو په حیثیت وروغتو مېلمانه یو او په دفتر کې موږ بې عزتۍ وکړو موږ اریسټ یې وکړو په دا باندې کوم د ده غنیمت کوي په دا باندې کوم احتجاج کوي باب خیبر وی بندوو انشاءالله او موږ دا عرض ورته کوو موږ دلته یوه ګمله هم نه ماتوو موږ دلته ریاست خلاف یو قدم هم نه اوچتوو خو چې دا کم ظلم یې وکړو دا موږ د ټول قوم سره ظلم دی بلکې د پښتون سره ظلم دی نو دغه موږ بندنه کوو مننه خوشحال شه آباد دا په څو کتو قومي مشران دا کسان هم راوغلي بابا خیبر طرف ته نو کوشش کوو چې تاسو ته لایې وښیو څومره وس کېږي او نیټ وفا وکړئ تاسو ته به پوره احتجاج کوو ګورو چې څومره خلک راوځي اوس څومره چې نصیر کړاو کولو د قوم لپاره نو اوس ګورو چې دومره کړاو دومره تعداد دوی هیلې شي که نه دا به وخت ثابتوي ما مشران لګیا دي مشوره کوي او وځو چې بهر روډ بند شو
تاسو ته موږ وښیو تاسو چې کوم معنی شاهدینو هغه مې سره وګڼول خبرې وکړې دا مذاکراتو لپاره تللي وو څو مسالې وې هغه یې ډسکس کولې هغه وشوې خو بیا چې کله مذاکرات وشول ډي سي افیس کې واپس راوتل او بیا یې په لاره کې ونیول بلکې ګیټ کې یې ونیول نو دا نه پښتو خبره نه روایت په پښتون دی او نه فریدوالي او نه د کوګي خېلې خبره نو دا ډېر ظلم شوی دی چې تا یو سړی مذاکراتو لپاره بوځي خو بیا هغه ریسک کوي نو څومره چې موږ پوهېږو څومره عمر دی زموږ نو تر اوسه پورې پښتو کې خو داسې نه شوي پښتانو وطنو په علاقه کې ته چې جرګه چې کله سړی بوځي نو که مړي شوي وي یو فریق ورته ناست وي هغه دې مړي کوي او بل فریق جرګې ته هغه وي نو جرګې ته ګوري هغه څه نه وایي وجه دا وي چې موږ خپل روایات دي پښتنو نو هغه برقرار ساتي نو پولیس هم راغلي نو دا راغلي کسان تاسو کتای شو څخه لګي چې راوځو روډ نه مخکې هلته ولاړ یو چې نه راوځو وګورو کتونکو دا ویډیو شیر کو په دې خاطر چې خلک راوځي احتجاج له ملک نصیر د نه یو تپې سړی و نه د یو قوم سړی و نه د افریدی بلکې دا د ټول پښتون لیډر و ټول پښتون له یې کار کړی دی همیشه یې په نره خبره کړې ده او حقه خبره یې کړې ده نو په کار هم ده ټولو پښتانو ته چې نصیر په خاطر یې ویډیو شیر کړي او دلته خلک راوځي خلک که تاسو وګورو ډېر کم دي دا وګورو دا خلک هېڅ خلک هم نه دي نو په کار ده چې دا راوځي موږ سره سفیر سیماب صاحب په کوم نظر ته ګورو چې سړی مذاکراتو له بوځي موږ ته پښتو څه یي دلته روایات څه دي داسې کېدای شي ته مذاکراتو له سړی بوځي مذاکراتو سره وکړو بیا چې کله ته افیس نه وځي افیس په ګیټ کې ونیسي په دې اړه مې لږ پوهېږه مذاکراتو په اړه باندې داسې ګرفتاري کول موږ په سختو ټکو پرېږدو غندنه کوو څوک په مذاکراتو باندې رابلل بیا هغې نه پس هغه ګرفتاري کول یو طرف ته که موږ ګورو وزیر الله خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور دغو له یقین دهاني ورکړې وه چې څومره اف آی آر په تاسو باندې دي په یخ کې موږ مطلب تاسو ګرفتاري نه کوو بل طرف ته مذاکراتو په نامه باندې ګرفتاري نو دا یو سوچه سمجه منصوبه وه وایي دغې موږ غندنه کوو ډېره سیماب صاحب چې کوم خلک راوتي ته څه یې چې نصیر دومره کړه وکړه چې دومره خلک راوتي څومره نصیر خو داسې یو سړی و چې دا خو نه یو افریدي لپاره یا د کوکي خیل لپاره یا د شیرخان خیل لپاره دومره کړه ونه کړه لکه څومره ټول پښتون لپاره کړه نو دا خلک تعداد نه ته مطمئن یې په دا اړه مې لږ پوهېږه دلته چې دا کوم خلک موږ په احتجاج کې وکتل دا که یو عام ورکر ګیر شي سیاسي پارټۍ نو دومره خلک راوځي دا د غونډ قوم کوکي خیل مشر و په کار وه چې ټول پښتنو مشر و ټولو پښتنو بلکې که نه خو دلته موجوده موږ قوم کوکي خیل خبره کوو ځکه دلته قوم کوکي خیل دی په کار دی دلته چې زرونو په تعداد کې راوتي وای او د احتجاج یې کامیاب کړی وای او دلته خپل حق ادا کړی وای لکه څنګه نصیر نه شپه کته نه یو ریسک کتلی ده 2.5 میاشتې درنه په ګاډي کې ورکړې ده او هلته به د قام لپاره دا ناست وو قام غوښتنه یې کوله قام چې کوم حقوق و هغه یې حکومت ته غوښتل په هغه کې کامیاب هم شو نو دلته چې خلک ما وکتل نو ما له ډېر زیات افسوس راکړی په کار ده چې خلک راوځي او احتجاج کامیاب کړي ډېره مننه سیماب صاحب دا موږ سره ځایي صحافي و او زرغون شاه جماعت اسلامي سینیور رهنما دی نو دا هم خبرې کوي وسره د قومي مشران چې دي قومي تپې چې دا تللي وو والته هغو سره یې مذاکراتو خبره وه بنده مذاکراتو باندې خبره وه یقیني خو دا ریاست غواړي چې موږ وسلار واخلو موږ ټوپکر واخلو موږ دوشکیر واخلو موږ ټوپکر واخلو نو دا ماحول دغه طرف ته جوړوي چونکې
دا چې دفترونه یې نوستي دلته ایسي نوستی ډي سي نوستی ډي پي او نوستی دا څه یې پره نوستی همدغه یې پره نوستی چې دغه نه لوډ شو موږ خبره ورسره وکړو نو په داسې ځله کې د قابل مذمت او ډېر افسوس او ډېر عجیبه غوندې واقعیت وکړه یو اقدام اوچت کو چې هلته یې موږ مشران لوړل هغو سره جرګې په شکل کې هغو سره د مرکې په شکل کې د امن او امان د صورتحال او د علاقې باندې خبرو کولو لپاره او بیا په واپسې کې دو گرفتار کړ دا قابل مذمت دی دا یو شرمناک او انتهایی د بزدلۍ یو اقدام دی چې دا حکومت او ادارې کوي پولیس هم دا خبره کوو چې ګوره یوه خبره مې واوروه ډي پي او په خپله کمره کې ناستی والله که نه سره دا غم شته چې دلته امن او امان څه صورتحال دی څه روان دي په میدان کې وګورو تاسې په تیرو کې دا غونډی چې دی یا د جمرو چې سبا بل سبا دام دی لوس نوځي مو دا خبره مې کړې و دام د منځه روان دی زه دا خبره کوم چې دا کم مشران یې نیولي دي برای مهرباني وکړه در پرېږه دا دغه معاملاتو د دغو مسایلو حل کېدلو لپاره لګیا دي کار پرېږدې نه خول نو چې څومره مسله روشي یا نقصانات وشي یا خلکو کې اشتعال روشي دا ډي پي او ذمہ دار دی ډي سي ذمہ دار دی او هغه خلک ذمہ دار دي چې د امن او امان برقرار ساتل نه غواړي انشاءالله موږ پرامن خلکو دغه ټولې دنیا ته پته وه بس دا چیغې مه چې موږ پرامن یو پرامن یو هم الحمدلله کوکخیل قوم خو هغه قوم دی چې کله دا دو د شیطاني رقص معامله روانه کړې وه په 2012 نردېلې نو کوکخیل چېرته نه تنظیم جوړ کو نه چېرته پکې لیډر راغلو داسې چې هغه کم تنظیمي هغه دي وسله یې راخیستې وي نه پکې داسې مرکزونه وو نه پکې شی وو خو بدقسمتۍ نه دا ریاست او دا ادارې او دا ډي پي او دا ډي سي دا دغه خبره ته موږ جوړوي چې موږ دلته مرکزونه جوړ کړو او بیا هماغه شونې شهرانه پرسان وي او معامله دغه ته ورسېږي چې بېعزتي وي او بیا دم نشي وتی نو خداداره دا رحم وکړو په دا خلکو باندې دا خلک فوري را پرېږه دا د تو سره د مسایلو حل کېدلو لپاره ټیبل ټاک دپاره درومي دا دلته داخل چې موږ غونډ یو دغه نه غونډ روزانه مسالې دي مسالې جوړوو حل کوو نه موږ د حل کولو کوشش کوو موږ نن علامتي خبره کوو نن مو هغه عیني خبره کوو خو عین او دستور قانون نه ولکه اسټابلیشمنټ مني نه ولکه وزیر اعلی مني نه ولکه گورنر مني او بیا پسې روشه ډي سي او رئیس او سره نور والله بل کنه عین مني او قانون مني بیا هم دا سوال وته کوو درخواست کوو چې خدادار د الله لپاره د فساد نه لو صوبوسه د خلک په فساد ما چوه په خلکو کې اشتعال ما چوه پورا من خبره ته موږ تیار یو چې کومه خبره وي ان شاء الله موږ بیا مسره کوو بیا بین کوو موږ بیا په خبرو باندې قایل یو د خبرو خو دا کوم حالات چې تو راخستي یو دا کومه مسله چې تو جوړه کړې یو کوي دا به ګورا خان نشي نه به تو سره خشي نه به ډي سي له خشي نه به ای سي له خشي نه به د پبلک له خشي عوام له ګوره دا یو غلط اقدام دی دا د بدمعشۍ نظام دی دا د فرعونیت نظام دی دا چې کوم په مونږ کوي دا د بربریت نظام دی د ظلم نظام دو چلوي خو د ظلم نظام ګوره ډېر کم چلیږي د علي رضی تعالی عنه قول دی وایي چې ظلم نظام نشي چلی خو د کفر نظام چلی شي و یقینا چې دوه قدمه دا د کفر نظام دی هغه د ظلم نظام نه مخکې دي هغه د کفر نظام ته بهتر دی اچلی دی شي خو د ظلم نظام نور نه منلی شو نه یې برداشت کوو لهذا مونږ تاسو ته دا اپیل کوو ډي پي او ته چې که نصیر ملک صاحب اسرا کم نور چې کوم گرفتار کړل شوي خلک دي دا ته سبا 10 بجو پورې تاسې رها نه کړل او څه معامله څه نقصانات وشول ذمہ دار به ډي پي او وي ذمہ دار به ډي سي وي او انتظامیه به وي خیبر نو مونږ ټولو ته هم دا اپیل کوو چې ګوره مونږ د جیلونو نه نه ډورېږو مونږ فایرونو نه نه ډورېږو دا وګوره دا اوس حالاتو کې وګایې خونولي چې و دا روان و صرف دا ورو تماشا شوی د ډي پي زو پورې د فوډ پیکج او وینټر پیکج سامان روان کړی و او هغه دغه ظالمانو سکیورټي فورسز نه پرېښود او خیر دغه مقصد څه دی دا څه لکه څه شی نه جوړول غواړي موږ خو پرامن خلکو موږ خو همدرد خلکو د انسانیت او د انسانیت په لار تلونکي خلکو خو دا دام نه غواړي دام نه برداشت کوي چې کم خلکو باندې بمبونه موږ غورځوي چې دغه موږ بسکټ ورکو دغه موږ چېرته لګي یخې اوبه ورکو دام نه برداشت کوي په خپله خو یو روپۍ هم نه ورکوي ګوره هغه ډي پي زر روان دي نه اوس دا سیسټم شته چې دا به چېرته درومي شپه به چېرته کوي خوري به چېرته په شپه چېرته روان دي دا د ریاست ذمېداري و هم نه پوره کوي هغې پوره کېدلو لپاره چې موږ ملګري لوړل نو یې وګا نه پرېښول نو انشاءالله موږ به پرامن دنیا ته به دا وښوو چې موږ پرامن خلکو د ریاستي ادارې موږ سره ظلم او جبر کوي خو نور د ظلم او جبر چې کله دا وخت در تنګ شي د اف آی آر او د ګرفتارۍ دغه مطلب دا چې دا بزدله په وروستو شاته کېدلو باندې دي انشاءالله دا شخص خور دی دغه شکست خوړلی دی ځکه چې دا به اف آی آرونه کوي او دا نامه باندې اف آی آرونه په بله
نامه په بله نامه به بوځي. نو انشاءالله د جمهوریت سیاسي اتحاد تمام سیاسي پارټۍ او تمام چې څومره تنظیمونه دي لوکل فلایي څومره سبا 10 بجو پورې دا اوس هم رابطه وشوه که سبا 10 بجو پورې تو موږ دا خلک پرې نه خول او دا د دلته په قوم کې حاضر نه کړل څه نقصان چې کېږي ډي پي او او ډي سي بي ذمهوار وي سبا به انشاءالله هر یو کس 15 کس راولو که نه نور نه دا واده سره وکړو هر کس به 15 کس راولو نور انشاءالله زمونږ بایپاس کې یاره بند کړي وال دا ټوله شي زموږ شکل کتونکو دا زرغون شاو او اوس روان شول بایپاس ته نو مهرباني وکړه دا ویډیو سره شیر کړو دا تاسو کتای شو خلک قدرمنو لیدونکو دا روان دي بایپاس طرف ته نو ټول علاقې خلکو ته خواسته چې راشي په دا شرکتو کې په دا غونډه کې ځکه چې نصیر د یو فرد خبره نه کړې ټول قوم خبره یې کړې ده ټول پښتون خبره یې کړې ده نو هر چا پکې شرکت پکار دی خو دا ویډیو سره په دې خاطر شیر کو چې نصیر ته انصاف ملو شي شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو نصیر کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو نصیر کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو نصیر کو رہا کرو تابق بنداول غواړي تر تابق چې باندې شي په بار باندې غنو پته سره او سبانه بیا اقدام کوي او بیا سبانه اقدام کوي شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو Khalid!
اصل خبره دا و چې ظلم جوړی روان دی نظام ډېر سخت انتهایی ډیمیج شوی دی هر طرف ته د ډاکوانو راج دی هر طرف ته د ظلم راج دی مونږ پرامن خبره چې کوو مونږ د قوم خبره چې کوو مونږ د ملت ترکیې خبره چې کوو د هغې خلاف رها کرو رها کرو رها کرو رها کرو رها کرو رها کرو خبر دے پیو خبر دے پیو خبر دے پیو خبر دے پیو SHO DSP HRSP 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 NSali Bachi وخبره تکم خبر دے پیو خبر دے پیو خبر دے پیو SHO 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 DSP HRSP 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 کوشش کوو چې پاور بینک راواخلو راتلونکو ځکه چې چارج کمای دی بخښنه غواړم موبایل لږ وخوځېدو یوه خبره ته کوم چې دا ډي پي او راواوري چې کم تاوان وشو کم نقصان وشو دا ډي پي او دا SHO دا DSP ګون دا به ذمہوار وي ځکه چې نصیر ملک د خپل علاقې لپاره امن غوښتو د خپل علاقې حق یې غوښتلو نصیر ملک تو مذاکرات ولا وغوښتلو نصیر ملک سره تو چې کم ظلم وکړلو دا خو تو داسې و لکه ولما سړي له روشي او تو چې کم دی نصیر ملک ته چې کم دی په خپل کور کې چې کم دی ایسور کړلو او ګرفتار ته کړلو نو اول خو یې موږ دا ګرفتاري موږ له نامنظوره ځکه چې تو چې کم دی ظلم کړی دی او ظلم چې کم دی یو سړی هم نه مني هر سړی چې کم دی د حق دپاره به اوزم چې ته وي د حق دپاره به ودرېږم وروره د خلکو نه قدرمنو لیدونکو بایپاس چوک ته راورسېدو تاسو کتای شو ویډیو شیر کړو ډېره ډېره چې خلک راوځي او د اواز په مؤثره طریقه راشي دا تاسو کتای شو روډ بند دی دا تاسو کتای شو دا روډ کې ودروا دا روډ کې ودروا تاسو ودروا دا تاسو کتای شو کتونکو په بایپاس کې روډ بند شو او دلته کافي تعداد کې خلک اول نه هم موجود وو شرغان خړو دلته یوه غونډه وه احتجاجي کیمپ یې وه هم ټول راغلل دا تاسو کتای شو او هوا مو تم خاص دی به هر حال خلک ډېر کم دي په لحاظ چې څومره نصیر کوشش کړی دی علاقې لپاره نو ټولو ته خواست دی چې دا ویډیو شیر کړي په دې خاطر چې څومره هم نصیر ملک سره مینه لري پښتانه وي او نو دا راشي دلته جلیل صاحب کوم دی لګیا دی کوشش کوم چې دا خبرې تاسو سره روډ باندې چې دوی ریلیز کړي نه دي نن ټول قوم کو خیل ته مې اپیل کوي
لکه څنګه یې ملک نصیر گرفتار کو دا د ټول پښتون اواز یې گرفتار کو د قبایلو اواز یې گرفتار کو د قوم او پردي اواز یې گرفتار کو د قوم کوکوخیل اواز یې گرفتار کړو سبا چې کوم دي همدغه شان دي نور د قوم مشران نسي ځوانان ونسي ټول قوم ولس ته مې اپیل دی چې هغه راشي تر دغه پورې چې منظور پښتون ته مې اپیل دی هغه د پی ټي ایم چې کوم احتیا کړي دي هغو ته مې اپیل دی چې راشي او دلته د موږ سره د پرامن درنه په احتجاج کې شرکت وکړي ځکه چې دا یې د موږ د پښتنو توهین وکړو ملک نصیر دا د پښتنو نماینده و ګنډپور موږ سره دا وعده کړې وه وزیر الله سیم هاوس لا زه پخپله موږ تللی وو وایي ما په مخ یې دا وعده وکړه چې کومې بیان په پښتنو باندې شوی دی او په ریګلال ما باندې شوی هغه زه ختموم دم چې کوم دي هغه یې ختم نه کړو هغې باوجود یې د موږ قومي مشران چې کوم دي ونیول نو یو ځل بیا زه په قوم باندې اواز کوم په کوکوخیل باندې اواز کوم په شپېکو تپو باندې اواز کوم چې بایپاس لا راشي او دلته موږ سره په احتجاج کې شرکت وکړي یو جهان مننه دا جلیل صاحب و چې خپلو جذباتو اظهار یې وکړو واقعي چې خلکو کې شدید غصه ده نو تاسو کتای شو بالکل ګاډي پرېږدي نه نو څوک هم چې موږ اواز اوري پکاره چې متبادل جار استعمال کړي دا بالکل بند شوی وړوکو غاټو ګاډیو پر ټولو لپاره بند شوی دا تاسو کتای شو زه ګورم چې بل مشر هم تاسو سره معرفي کوم دوی وویل چې دلته به پارلت ته چو او دا به تر هغې پورې وي او اډر یې هم د ټینټ ورکړو چې دلته به ټینټ لګوو دلته به شپه ورځ نه سو تر څو پورې چې زموږ مشران یې نه وي راخلاص کړي دوی وایي چې دا بې ګناه دي او جوټ اف آی آر کې نیول شوي دي او فراډ یې ورسره کړی مذاکراتو په دوکه یې بوتلي دي بیا یې هلته نیولي دي نو دا تاسو کتای شو خلک انتهایي کم دي کتونکو بیا هم یو ځل خواست کوم چې دا خلک راوځي اطلاع وکړي چې ټول راوځي دا ویډیو سره شیر کو په دې خاطر چې خلک راوځي کله هم موږ تاسو ته نه ویل چې ویډیو شیر کو دا ویډیو ضروري ده چې خلک کم دي ته وایي دا تاسو کتای شو په نورو ضلعو کې څنګه بسم الله الرحمن الرحیم بس محترمو کیرو غواړم دا روډ په بایپاس باندې بند کړو دا وخت بند وی چې موږ هغه مشروع خلاص کړی نه بس دا خبره ختمه شوه یو خبره شوه دویمه خبره دا شوه چې نوجوانان دا بل جذبه کو بوکي اچھا ګوډي یا په تلیفون مرځي خلکو سره خپل ما وای خبره کوته ګوډي ټول دې مونږ خبره ما کوي درو ګوډي ته منورسي درېما خبره ده چې موږ پرامن خلکو موږ پینځاو یا ورته در نظر کړه پرامن ورکړه یو کاملم نو مته کړی خبره کوته حکومت هم نقصان نه کړی خبره کوته او دا خبره وکاو چې څوک موږ ته ظلم کوي एक पवाला चनो मा वो खबर कोमे था वो चे पजो दे बेटा को जका چې دا حکومت کا خپل عمر غوندې وینو بیا موږ سره ظلم ما کوي موږ پوره من احتجاج د پر خبره کوو دای په مو باندې د شتګردي افایرونه کوي اوس دا خبره کومه تا چې ناصر ملک یا موږ یا کوګ خیل کوم دا د شتګردیو نه د شتګردا خلک دي چې کم خلک موږ مشمون ولي او موږ کورونه باندې بمباره کوي هغه د شتګردي د شتګر موږ نه موږ پرامن خلک یو موږ د خور شهري خبره کوو تا
که کومې شناختي امواز رای دا چې په باندې شرط هم دی کوم چې زه په پاکستان محب وطن یم دومره ته محب وطن دی امونه په ولا کې محب وطن ډېر خبره کوته بل دا خبره چې وار وی دی په وار وی دا څه چا وار وی دا شو غلط رای پرې خدای با پرې امبرس پرګیو یو خبره دا وروا چې دا شو غلط رای دا شو غلط دا اوس مو خبره کوته شو غلط موږ سره غیر هندوستاني غیر خلکي کار وکړو دغه مکه ډېر ریاته چې چوکونه وو ډي پی او نو خلک وو او موږ مالک او کوکه ته لوسو شو چولای دغه باوجود چې موږ هر وخت وو سره اوس مالک څخه خبره پرتلو دا خبره کې گرفتار اول دا نو سونی کو خلاف پرتیم دو موږ سره سره واش خلاف پرتیم دو بنا دا خبره ډي پی او ته وروا ډي پی او کار دومره پټ پخړو غلای وي و دا پټ پخړل ته لوس په نو زدا خبره کوم ته مهرباني وکړه دا خبره او چې سړی سپوی لاله سپجلر وزر کا کارو وزر ته نه کړ او سپوی کو خیل کوم یا اوپریدي هر شی او خبره کو دا زموږ ډي پی او دا تنظیم یو زموږ وي ځکه چې ځکه شروند شي کوم کولای که شروند شي کنټرول کولای اوس سولنا کوم ته چې خیر دی ما توسلاتو ما جلاتو اوس په سولنه کې موږ مشران یو ته خو که سپوی پیری موږ مشران دو وزر نشول او خلاص نشول بیا که شونه موږ کوپنه بهر دي بیا څه شوی دغه ډي پی او دا د سمیات ما ورته و ما علینا دوی به که خیر وي سبا به که خیر وي موږ دلته سخت نه ختمېدونکی احتجاج کوو په دا د میډیا سوشل میډیا په توسط سره زه لنډ بوتل خلکو ته چې څومره هم خلک دي زه د بوړې خلکو ته دا اپیل کوم چې سبا د انشاءالله چې څومره هم دې ګوره روده وځي بس دا ظلم و جبر چې انتها ته ورسېدو قسم په خدای کا ګوره دومره ظلم و جبر چېرته په فلسطین هم شوی دی ځکه موږ سره کېږي نو زه د لنډ بوتل خلکو ته زه د بوړې خلکو ته خصوصي اپیل کوم چې سبا په 10 بجې د بایپاس جمرو چای سبا ټول بوکي خیل قوم راوځي قوم تمام سیاسي کارکون چې دغه ته مې اپیل دی چې څومره سیاسي پارټي دي دغه ته مې ټولو ته اپیل دی چې سبا په 10 بجې باندې ان شاء الله دغه تر ورسېږي موږ خو اوس علامتي یو پروګرام شروع کړی دی ان شاء الله د خلک اشتعال دی دغه د کنټرول کولو لپاره موږ وروتو خو بیا داسې سبا به چې څه کېږي او څه مشول دا به ډي پی او ډي سي ذمہوار وي ځکه چې سبا به په ګڼ تعداد خلک روزي د پېښور خلکو ته هم دا اپیل دی چې موږ سره د کومه پورې دا ظلم او غیر انساني سلوک کېږي دغه ته مې اپیل دی چې روزو دلته نظام بدل دی دلته ظلم جبر دی دلته بربریت دی دلته نظام قانون نشته دلته خپله بچوی هر سړی چلی کارنیل محترم میجر محترم د خپله بچوی چلی برګیډیر محترم خپل یو نظام چلوي ډي پی او محترم خپل یو نظام چلوي ډي سي محترم خپل نظام چلوي حالانکه موږ د ملک د سیستم چې موږ له یو آئین دی یو دستور دی یو قانون دی یک قانون مطابق موږ یو نظام او سیستم دی خو د بل مرغه د بدقسمتۍ نه چې داخل د خپل ذاتي مفادو لپاره د خپل جوبونو لپاره هر سړي خپله بدمعشي روانه کړې ده نه څوک چا خبره اروي نه څوک خبره عمل کوي نه چېرته داسې خبره کېږي چې هغه د عوامو په خیر وي د ملک په خیر وي نو په داسې سله کې نظیر ملک اسرار نور چې کوم ملګري هغه بند کا آلتا با خیبر کیا کی با خیبر خونه درو شو دا صرف د نصیر ملک یا د نور مشرانو گرفتاری نه ده دا ټوله د قوم کوکي خیل گرفتاری ده نن په ملک نصیر باندې راغله مخکې من دا شانتې حالات د مونږ په دا مشرانو باندې تیر شوي دي د مونږ په دا ځوانانو باندې تیر شوي دي خو مونږ همیشه لپاره منتشر وو یو کېږو نه په یوه خوله کېږو نه سره مهرباني وکړو تاسو زوی په ځای باندې کښېنو زوی په ځای کښېنو ورکه نصیر ملک په گرفتاری خفه و ټول وکړو نه و خفه نو بس همداسې ولاړو تماشې را راغلي وو تماشې را راغلي وو خو بیا ولاړو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا صرف دا سناولی سابقه ځوان ګوګل صدر دی ملګرو ویډیو شیر کړو ډېرو خلکو ته ورسېږي دا د دغه ریاست یو ځل نه دی
بار بار یې د مونږ په دا قوم باندې ظلمونه وکړل د مونږ په دا قوم باندې جبرونه وکړل او دا شانتې داسې یو ظلم یا جبر نه دی پاتې چې د هغه مونږ په خپل ذهن کې سوچ وکړو او ووایو چې دا کیسه یې راسره نه وکړې هر څه یې راسره وکړل دا صرف د نصیر ملک گرفتاری نه ده زه بار بار دا خبره کوم دا د مونږ تاسو ټولو گرفتاری ده باید چې مونږ یو موټی شو یو خوله شو او دا شانتې سره یو ځو شو دوی چې کم د اف آی آرز کړي دي تاسو ته پته ده اوس مختلف بانرو جوړې کړي د نصیر دپاره او د بل ملګري دپاره دوی چې دا گرفتاری وکړله جعلي اف آی آرز یې کړي دي که هغه یې دلته په قوم کوکیخیل په مشرانو او ځوانانو باندې کړي دي یا یې په قومي جرګه باندې کوز په دا پی ډي اې کې چې کومه جرګه شوې په هغې باندې یې کړي دي اوس دا د کیسې دورو جوړی چې دا په دا کې نیولی خو دا اف آی آرز چې دي دا بزدلانه حرکت دی یو ګټیا حرکت دی او دا د پولیس یو خپله بدنامي چې دوی یې کوي مونږ دوی ته عزت ورکوو خو دوی په خپل عزت باندې دا بې غیرته نه پوهېږي مغه شانتې دله حرکتونه کوي دا هم د دغې خاورې باشنده دي دا هم د دغې خاورې بچي دي باید چې د سوچ او د عقل نه کار واخلي د یو پنجابي یا د سندي په خوله باندې دو تیر نه نوځي نن که دو ته ډي پي او دا خبر ورکړی وي چې تاسو د ملک نصیر ونسو په کار دی چې شاه خالد یا بل ته پوښتنه کړې وي چې څه یې ونسو څه چل شوی تور غوښتی جرګې دپاره وزې ونسم نو دا په دا باندې نه کېږي دلته کېنو انشاءالله تعالی پخه خبره به کوو او تر هغې پورې به دا روډ بند وي چې تر څو پورې د مشران رو پرېښي نه وي او دوی معافي نه وي غوښتي مهرباني وکړو کېنو دا سیاسي اتحاد صدر دی واحد ملک دا هم راسره دی دی هم څه خبرې کول غواړي ویډیو سره شیر کړو چې ډېرو خلکو ته ورسېږي خلک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډېر افسوس مو کم دی نصیر ملک کس و چې کوم اواز شتولو او د اوکسه تعداد باندې غونډ 200 کسان وتلي زه غونډ کوم خیل ته څومره سیاسي پارټي دي مشران او کشران او سیاسي او سټوډنټ څومره هغه دي یو د میسج کوم چې روزو که باډي وي که جام وي که د جمرود وي ځکه موږ نن غیرت وکړ دی دا یو نصیر نه دا په غونډ افریدي باندې په غونډ پښتون باندې دا د گرفتاری شوی یو دا یو نصیر ملک نه دا باندې موږ سترګې پټې کوو یقین وکړه چې سبا یې د لګان د پولیسو نه چې دا موږ کورونو ته ننوځي ځکه دا په سړیتوب او په شرافت باندې پوه نه شول دا دهشتګرد دي دا دهشتګرد څنګه چې آیس پاوډر کولیم خرڅي کې په خیبر کې ځکه غلطي موږ دو چې موږ اواز نه وشته موږ پنځه وخت لمونځ کوو یقین وکړه په والله بله کې موږ د لمونځ قبول شي چې موږ حق خبره ونه کړو او حق اواز چت نه کړو د غریبانو اواز چت نه کړو ځکه دا پولیس را پکار دو چې په ځان کې سړیتوب پیدا وکړي دغه افریدي بچي یو کني په والله بله چې هغه عمل تاسو موږ شو که نه چې ټول پښتون او پنجابي یې ساتي ځکه موږ یې پنجابي خلاف اواز وشتو پنجابي نه تاسو یې پاسه یو ځکه تاسو دغه افریدي بچي یو تاسو چې کم نه راکاتو کو لکه شرم وکړو دا تاسو په خپل پلر باندې ګرفتاري وکړه خپل زوی ګرفتاري وکړه خپل ورور ګرفتاري وکړه دا یو نصیر ملک ګرفتاري نو دا غونډه افریدي ګرفتاري وو انشاءالله موږ روډو باندې وي جیلونه مې موږ په راغلي دا خو جیل دی انشاءالله موږ سر قرباني ورکوو دغه افریدي پره چې ورډو شو یو نصیر ملک دی انشاءالله نصیر ملک لیډي کو زه کوم خنامت ملک وایي کوي انشاءالله غونډه کوي په قوم کې 200 کسان نور دي که ویو کني انشاءالله دغه قوم اواز موږ وشتو ځکه موږ لا دا زه ګورنمنټ لا د بیورو ته میسج ورکوم لا چې په دا باندې ګرفتاري واپس کړه کني موږ ورته ته دفتر له ورته والله بیا چې دغه دفتر نه زه واپسم ځکه ته پنجابي یې خپل خاور خپل اختیار موږ باندې ته بدمعشي کوي پنجابي بچیا ته نه نسل او نه ذات او نه قوم ولوي ول ته موږ ته بدمعشي کوي دا به غیرته موږ کوکي خیل دی یا افریدي دا تاسو ساتلی دا به غیرته کوکي خیل دی موږ خپل مشر خپل پلان عزت کوي د پنجابي په تاسو شرم او یو عزت وکړ دی ډار نشته ان شاء الله زه ته ویلان یم لا نو سویلدا کني بیا بل سټیپ ان شاء الله موږ لیو سنټر وی بیا تحصیل وی ان شاء الله موږ نور بغاوت کوو په شرابات باندې وخت تیریږي كانوا خلك كانوا ضايع كانوا ولا درجه يا وسبولا يا بكندي ها بكندي جليلا لا تسوق شو خلك
بغاوت کار وکړو هغه پورې خبره وایو هغه پورې چې کوم دې موږ یې پای پوس نه دارو تګه پورې نه کولاویږي تر کومه پورې چې موږ په عزت کې مشران دین ته موږ ته حاضر کړي نه وي دا درنه او تګه پورې جاري وي لکه څنګه کوکو خیل قوم په بګوړي کې 75 دن درنه ویر کړه وې تیرا چې کومه مساله وا هغه څنګه ته حل کړه همدغه څنګه دا درنه وي موږ شپږ دن ته وي دې ته ورونه بلاو لرګیو بلاو کمبر وغواړو دا موږ غیرت دی موږ سرلښکر مشر یې نیولی دی د پښتون اواز یې دفن کړی نیولی دی انشاءالله وتعالی ټول قوم ته مې ګوره اپیل دی چې نن خپل غیرت څرګند کا او چې نن یې ګوره څرګند نه کړې قسم یې پخوی وي چې ګوره بیا بنګړي واچوه بنګړي نن یې ملک ناصر ونیوه سبا له ګوره تا نسي وروه سبا له د تا په کور نه وځي دا بې عزته خلک دي په دغو کې ټکه عزت او غیرت نشته دا د ټول پښتون مشر وو بلکې یو پردي مشر وو نن خپل غیرت ګوره څرګند کا ولس په باندې یې نشي کار او نو راوځه انځا بیا ورته ته ته باندې تیرې کړې څه شي نه قسم دې چې خبره نه پیږي باندې صاحب دا نو تنظیم نوجوانان صدر وو د جاري سے تاسو خبر اورده دوره چې کوم دی هغه په باندې کوي پاک په خله بوله په خله څومره سلام مشران دې بیر شو خبره یې وکړه ګورو چې سوي خبره یې وکړه ټول مشر او کشر ټول ته خواسته چې کېنو داسې وره ها پر ټول کېنه ما ودرېګو مهرباني وکړه دا خل ټول کېنه دا شنه کېنو ځئ ما ودرېګو ملګرو ټول کېنو کنه کېنو بس کېنو حسین صاحب خبره وکړه خپل هغه کیا موقف کیا دغه بشارو خبره وسره ته چې یو وسره دومره مې رابولي وکړه ملګري چې لږ په خبره سره پوه شو چې څه کول دي او څه خبره اندو که داسې ولوړ وای بل بیا خو احتجاج نه دی کېنو ته ټول کېنو مهرباني وکړو کېنو
ورانه طریقې ته کېنو بس کېنو بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول دا کم فعل د مونږ د قومي مشرانو سره شوی دی چې د مذاکراتو په نامه باندې هلته د ډي پي افیس له یې وغوښتل کله ډي پي افیس نه دوی بیا بهر راوتل دوی پې حمله وکړه او په یوه د وژنې اف آی آر کې هغه ټول حلال قانوني کسان په اف آی آر کې وڅښل نوم یې نه وي ګرفتار یې کړ په سختو ټکیو کې د هغه غندنه کوو مذمت یې کوو انشاءالله چې موږ د کم قومي سټرګل دی کم د قومي جدوجهد دی دا په یوه کس پورې په یوه سړي پورې تړلی نه دی د موږ قومي سټرګل جدوجهد و جاري وي و دا هم واوري ټولې ریاستي ادارې دې واوري چې موږ خپل مشران دومره بې عزته کوم نه دومره عزت هم نه کوو که څنګه مشران د موږ دپاره د هر یوې خبرې دپاره تیار وي هر وخت یې خپل سر په تلي کې ایښی وي موږ همدغسې د خپل مشران موږ ته قدرمند دي ورته عزتمند دي و چې د کومه پیرې د دغو مشرانو عزت نه وي ګټلی تر هغه وخته پورې ولته ناست وو دلته مشران ناست دي چې څه فیصله راسره کوي موږ ځوانان موږ ټول چې څومره د کور کسان یو مکمل یې ملاتړ یو په هر قسمه دغه په هره توګه باندې یې ملاتړ کوو اوسه د موږ دغه خبراتو په دغه ځای کې چې د موږ دغه احتجاج تر هغه وخته پورې جاري وي دا کم مشران چې د موږ نیولي دي چې په پوره عزت سره یې دلته واپس موږ له راوستلي نه وي بقایا چې کوم د موږ پښتون قومي جرګه یو د هغه مشران هم را رسېدلي دي د هغه مشاورات هم روان دي هغه وخت خپله خبره کوي خپله فیصله وکوي او د کوکو کې خیل دغه اعلان دی دغه یې خبره ده چې کوم مشران یې د موږ نیولي دي دا یې واپس په عزت سره موږ ته نه وي راوستلي نو د موږ دغه احتجاج دغه پرلط دغه درنه و تر هغه وخته پورې جاري وي نور ښه په تسلي سره کښېنو د ټینټونو د هر یوه شي غم وکوو همداسې یې نه پرېږدو او که په دغه شي کې ورته کمزوري راغلو اوس یې ملک صاحب ونیوه دومره خلک پرې راجمع شول او که بل څه به یو کمزوری کس ونیوه نو هغه وایي ته نه کم مطلب هېڅ څوک وایي ته اوس پورته کولو پاتې نه شي نو لحاظه ټولو ته خوست دی چې ښه په منظمه طریقه سره ښه په مکمله منصوبه بندي سره د خپل جدوجهد و تر هغه وخته پورې جاري ساتو چې کومه پېرې موږ له داسې خبره راغلې نه وي چې د ټول کونسه پې په اتفاق شي یا د مخکې د بل له احمال اعلان وشي ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم بس محترمو دا شی نه وي نن سبا د حق غوښتل ډېر سخت دي حق غوښتل داسې لکه سړی په سکورټو باندې روانېږي یا اغزو باندې پښېږي نن سبا دغو ظالمانو حکمرانانو ته دغو نه حق غوښتل دغو ته صحیح خبره کول دوی ټولو نه غټ دهشتګرد دا سړی دی چې خپل قوم اوس پورته کوي او خپل قوم خبره کوي بس انشاءالله نصیر ملک و داس خلک نیول وشي او راخلاصېږي و موږ هغه پرې ختم کړی چې مرګونه هم کېږي انشاءالله او د قوم حق خبره وکوو اوس داسې وکړو تاسې خوښئ د قومي سالۍ نه د هر تکامته کسانو بیل شو او نوجوانانو بیل شو سیاسي اتحاد هم بیل شو یوه خبره موږ وکړو پابند قوم نه بیا خبره وکړو چې کومه خبره موږ وکړه پابند مخکې بیا عمل شروع کړو صحیح وکړه انشاءالله دغه میډیا په واسطه باندې کله چې په موږ باندې دا موږ په مشرانو باندې کله فایرونه وشول او په دا کې موږ له د خیبر پښتونخوا سی ایم وزیر الله ګنداپور او اسرا چې کوم دي د موږ ایم پی اے منسټر سی این ډبلیو او اسرا چې کوم دي ایم این اے اقبال افریدي او سهیل افریدي په نگرانۍ کې موږ له د ډي سی او پېښور کمشنر هم ناستو موږ له یې دا یقین دهاني راکړه چې کوم اف آی آرونه چې کوم دي شوي هغه که په ریګیلال کې وي او که هغه د تیرا په هغه درنه باندې وو نو موږ له یې دا یقین دهاني راکړه چې دا زه چې کوم دي ختموم نو موږ وویل چې به دا خو ډېره ښه چې دا ختموو موږ هغه کومې خبرې چې وې هغه موږ چې کوم دي دوسره په ایګرې شو هغه جرګه چې کومه وه هغه اختتام ته ورسېده او کومې فایرونه چې وو هغه چې کوم دي دو ختم نه کړل موږ د ځای نه د کوکوخیلې طرفه دا پیغام ورکوم ایم پی اے سهیل لام و ایم این اے اقبال لام چې دا یې راشي و یې دغې خبرې وضاحت ته دلته کوم کوکوخیل ته پیش کړي
چې آیا زموږ سره کومې وعدې شوې وې قام کوکوخیل سره هغه اف آی آر متعلق هغه وعدې څه پوره نه کړی شوې یا که کمزوری وي وایي ته کومه کمزوري وي نو هم د راشي د قوم سره غږ په درګاه کې و چې را نه شي ټیک ټاک مونږ دو په خوله باندې کومې خبرې چې وې دو په نگرانۍ باندې مونږ کړې وې نو مونږ بیا هغې پر قوم کوکوخیل خپله خبره کوي و یا د قوم کوکوخیل منځ له راشي و دا کم خوار چې ډي پي او نن د مونږ مشرانو سره وکړو دا د ایم این ایم بې عزتي د ایم پي ایم بې عزتي د اوپریدین بې عزتي و د ټول پښتون بې عزتي دا مونږ قوم کوکوخیل نه برداشت کوو و نه یې برداشت کوو همداسې یو که نه تپو والا سلام رو شو و سیاسی اتحاد والا رو شو و نوجوانان هغه رو شو حسینا ته ودرېږه چې دا مشران به خبره کا او نور خلک د دلته کېږي هغه دا مشورې سره لاړه ملګری مشران به دي هلته به خپل منځ کې مشوره کا نور کسان چې څومره دي په خپلو ځایونو باندې کښېنئ دا پی ټي ایم رهنما هم راغله طاف صاحب ولاړ دی ځوان کوکوخیل صدر سردار صاحب صدیق صاحب پی ټي آی نور مشران هم را ورسېدل پی ټي ایم مشران هم ناست دي مشران هم ناست دي دا څوک دی چې دا خلک کېنوئ دلته به خلک ورته خبرې کا او مشران به هلته لګیا وي مشاوره چې هغو څه فیصله وکړي مطابق ټول په خپلو ځایونو باندې کېنئ خبره شروع کوو بسم الله آفتاب صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن موږ دلته په ایمرجنسي کې چې راغونډ شو دا صرف د یو غرض دپاره چې زموږ دلته نه صرف د کوکخیل کا مشر بلکې ټول پښتون کا مشر ملک نصیر کوکخیل د ریاست لخوا په ناجایزه باندې او په جعلي اف آی آرو کې ګرفتار کړل شوی دی نو په دې له کبله دلته مونږ دا ټول خلک راټول شوي دي دلته مختلفو ګوندونو مختلفو پارټو د تحریکو او د پښتون قامي جرګې خلک هم راغلي دي هغه ناست دي هغه به یو طرف ته خبره کا خو دلته به مونږ په خپلو ځایونو باندې ناست یو او دې خبرې غندنه به کوو ملک نصیر کوکخیل ولې ګرفتار کړی شو دغه 13 میاشت کې د ټول پښتون قام د ټول پښتون قامي جرګې کوربتوب کړی و هغه کوربه و خلکو ته یې ویلي و چې زما خیبر زما علاقه ستاسو دپاره هر وخت تابعدار یو او دغه کوکخیل کوم دغه خیبر ټول پښتون قام له داسې میلمستیا ورکړې وه چې هغه په دنیا کې مثال نه میلاویږي او هغه په آینده کې هم دا اراده وکړه چې انشاءالله زه به تاسو سره ولاړ یم هغه بیا تاسو مخکې وکتل
چې په کورمه کې کوم حالات خراب وو هغه لپاره یې جرګه جوړه کړه کورمې ته لاړ او په هغه کې یم میاشت ټیم هغه د ټیکې په تور باندې ورکړو اوس هغه یم میاشت پوره کېدو واله وه دی واپس روانو د خلک برابرولو جرګې یې برابرولې نو د ریاست ته دا خبره خوښه نه وه چې دا په هر ځای کې چې د امن خبره کا دا تاسو کتلی وي په پښتون کام کې چې چا د امن خبره کړې ده چا د یووالي خبره کړې ده چا د پښتون د پرمختګ خبره کړې ده نو دا ریاست دوی باندې ظلمونه کړي دي هغه یې په حکومتخانو کې اچولي دي هغه یې په جیلونو کې اچولي دي هغه یې مختلف قسمه تکلیفونه سره مخ کړي تاسو په خپله باندې نه چې پښتون تحفظ مومنټ 13 میاشت کې چې دا کومه جرګه راغونډه کړې وه په همغه باندې پابندۍ ولګولې دوی له شناخت کارډونه بلاک کړه دوی له پاسپورټونه بلاک کړه دوی له کاروبارونه بلاک کړه خو هغه اوس هم نه اراده لري او په میدان موجود دي موږ سره دلته د خیبر پښتونخوا د پی ټي ایم صوبایي صدر هم موجود دی خیرالامین صاحب او داسې موږ سره د مرکزي کور کمیټۍ ممبران هم چې دې خبرې نه خبر شو په ملټو کې ځان راورسول دلته موږ سره موجود دي انشاءالله العزیز موږ قوم ته دا ډاډګیرنه ورکوو چې پښتون تحفظ مومنټ چې څنګه یې د پښتون د کام د عزت او د ژغورنې وعده کړې خپل کام سره دا وعده به انشاءالله په آینده کې موږ خپل کام سره یي او داسې ټول موږ تاسو ته په انشاءالله په هره موقع باندې به موجود یو مشران لګیا دي چې څه فیصله مشرانو وکړه او آینده لپاره انشاءالله هغه باندې به موږ ستاسو ټولو اتفاقي ډیره مهرباني ډیره مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څومره مېلمانه چې راغلي یو څومره د قوم کې خیل د غیرتي ځوانان مشران کسران راغلي یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو د موږ سره خو بس ظلم هم روان دی و د حد نه بهر ظلم ورسره روان دی د ریاست طرف نه خدا خبره د مو د طرف نه تاسو ټول قوم کې خیل ته بلکې ټول پښتون ته بلکې ټول پریدي ته ریکویسټ دی چې ملک صاحب دا والا کا نه د کوکی خیل مشر دی و نه والا کا ګوره د پریدي مشر دی دا تاسو په الله یقین وکړو چې د هر مظلوم و د هر پښتون مشر دی کنه په یوه پارټي کې دی کنه حساب کې اخس یو واحد دغه خبره نه چې دای د هغه خبره دیوال جوړیږي چې په کنځو کې ظلم کېږي هغه ظلم خلاف دیوال جوړیږي و هغه باوجود دا مشر دا مخلص مشر د مونږ د ریاست ونیو اوس مونږ ان شاء الله وتعالى چې ورونه نه کوو پورا امن طریقې سره د مونږ نوستایمي د مونږ درنه پرلاتو په هر ځای کې په پورا امن طریقې سره وي خو د مو دا توجیه دی و دا مې زړه غواړي چې د ملک سه شپه په کور باندې نه وي راغلی نو د مو شپه په کور په تاسو ته د مو د طرف نه د مو د زړه د کومې نه دا اجازت نه ملويږي چې مونږ شپه په کور باندې راشي صحیح ده که نه منظوره وه ته ټوله هغه که دلته کینو که په ګړوله څوک تحصیل مخې ته کینو چې کوم ځای تاسې خوښ وي او فیصله ولې مونږ ګوره د مشرانو د مخ پاخه وي چې مشران کومه فیصله وکړي په فیصله کې مونږ مداخلت نه کوو خو تلل د مونږ تر هغه پورې کور ته مناسب نه دي دا ګوره که لوړې وته تر هغه پورې شپه په کور کې وکړه والله که تو یوه قرباني کار ورکړي والله که تو نه عزت جوړ شي که نه قرباني تو کار وکړي که نه یو کردار د تو کار وکړي بله خبره ده چې دا واورو ګوره الله ومنه کوکي خیله تو ته د خاص بالخصوص تو ته ویم چې ګوره منظور پښتون خو ګوره نه د غونډ پښتون یو ویړکی دی و هغه چې چا سره بیلیږي یا چا سره کیني یا چا سره خبره کوي نو دا خل نه کوي چې بیا هغه ټول پښتانه پسې روان وي ته ګوره چې هلته مشر غږ وشي چې مشران بیلیږي و خبره کوي صلاح کوي نو ته ټول پسې روان شي تو اعتماد نشته تو د موغو کې پرخای
ته د قوم په اصولو نه پوهېږې دا مشر هر سړی وي دا وزیر اعظم هر سړی جوړېږي که څه مطلب ده ګوره یو دا کور پرېږدو مشرون خو بس ټیک شوه که نه یو 15 شپږ وي لاس وي 12 وي 12 خبره وکړي و هغه یې ټول قوم ته بیا واضحه کړي هغه ځان پرې پوه کړي بس یمو اخري وارموني وګوره د زړه نه خبره ده چې کور له تا پرې نه سو چې ملک صاحب شپه په کور باندې نه وي وایي ده شپه چې په کور وي موږ په کور وي چې ده په کور وي موږ په کور وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا اف آی آر دی چې کوم موږ دنه و ریګي ماډ ټاون کې دا پښتون موومېنټ باندې چې وو دا موږ سره پی ټی ولا مرګي نو څه خبر کیږي ما پی ټی ولا مینګانو وی بیګانو زو سیاسي ولا کې خبر کوم اسې ګبي شروع کړی اسې ګبي راغسته دا پسې ما اوس یې موږ ته وویل ام پی او ام ان اف کې نو څه چې دغه اف آی آر د ماولې کې دغه گرفتاری شو بیا منه پښتنه وکړه دا ام ان ای او ام پی ویل او سیم ویل اوس تاسو څوک چې پښتنه دیو کې چې راشه د کینه ته کوم وعده موږ سره کړی و کوم مې موږ سره کړی و دا خو نه چې کپنې سنو تر تو دی چوکلا ته خپل علاقې غمو کو خپل مشران غمو کو خپل خويندو مې غمو کو سیاست وکاو او په دغه کې کو دا نه چې ته موږ خپل روایتونه موري خپل هغه نه کباینه خبرونه موري دا دنه ان شاء الله جاري واپرې موږ څو سیم هاوس له څو سیم هاوس ولا بلا چې بندو ځکه موږ زیدا دا ودا کړی و چې هغه موږ زموږ یو بیرته کې نه ولې ولته چې ولا بلا کا په هیڅ خبر دی صرف ډایلاګونه ولي فلمونه ډایلاګونه ولي دا فلمونه ډایلاګونه کار نه موږ پښتانه یو بیا افریدي یو خبره وی چې خبره وکړي چې صرف کې درمي سر ته ورته ویلا او دوی کې دا هغه نشته زه دغه مینې وین بیت ین چې راشه ته د کوم خل کوم گرفتاری شو یو دغه وضاحت دا وکړه ودغه صلیب ورګوي چې دا کسانو زب څومره ټنګ خلاص کمله نو راس ګاب نه لګوله تاسو ګاب راغستای او موږ په علاقې کې سیاست نه کوو الته چې خبره کوي او بیا سر ته رسوي تاسو خبرې وکړو سر ته رسوي زه کوم کو خیل ته تومره مشران دي کینو زنه ماتن کوو دا اپیرو سٹارټ وین چې په کومه پیری موږ نه جیلو نه وډا شي دوست شي نه په والله کې بلا موږ دا جوړه ختم کوو دا موږ سر شو به دا خو لکینو مشران لکینو دا خو 5 منټه کار خو نه لکینو په مزه کینو ان شاء الله مقام ته لرګینو ورو برو مزه غب چاپ لګوله دا شی فارم نه پریګو یقینو کا چې هر یو کس بيدتی وشي نه دا بیا د یو نصیر ملک او غجا ملک نه دا غون کوم غل وافریدي دي چې دغه आवाज موږ چاته لګو والله چې نه سبای هر یو کس لګو چې کور بيدتین د پولیسو لوګي دا دومره بشرم خلک دي چې په هیڅ عزت باندې نه ځکه چې یو خپل پلان عزت نه کوي خپل تر عزت نه کوي خپل روح عزت نه کوي نو دا بیا د نور خلکو ته عزت وکړي دا یو پنجابي خپل باندې د غونډې افریدي مشر تاسو چوي په دوی کې خوشاله نشته یو پنجابي خوشاله وي خپل تر خپل پلان خبر کوي نو ته افریدي وي زه خو دا پولیسو ته په والله بل کې افریدي وي ځکه دا په آیسو کې په بورډونو کې پارت کې انوال دي ما خو نه پاس دا بغیر د ګرځېدل نشي غش نشي کولای دا ډول راسه او چې دوه غوښه سوداخاني وکړي یو سپایو وي ارزي غټي لګولې ویلا والله بالله کدا پولیس دا په داس کلمه ته ویملا او په کې دوه پولیس کوي تاسو کې ځان کې لکشن پیدا وکړو یا پیدا وکړو بس نو لیبرټ موضوع الله ما کې چې بیا وخت راوځي چې کوته کوم نغست وي او مخامخ جنگ شرکې بیا تاسو کې دومره ایمان او غیرت نشته مونږ ته معلوم یو الله مغار کو تباکا او تاسو کې وایي چې نشته او نه په شرم پیګو او نه په عزت باندې پیګو صدر کېنه صديقي شجر حسب بدي ولا خليك ولا بيجي بدون اقول ايش بخبره عيال بشويه على ورا بس قولي منو بس ما لا تقول كلام حبيبنا اللي كتبه عبد الغلام اچانک خبره 12 بجې خبره
وی هلته بره جلوزه وکړه په 11 بجې بیا بس هلته موږ ته یو پښتون جرګه یو SHO ته راوستل ذکر نومه یو آیا به سپیډ کړم ادو بجړم دی کنه ضروري کوله سره بیا موږ ته بلای پرونه یې سره وو چې خبرې وکړې دې پاره چې خبرې هیڅ یو راته امر وکړه بانګو کې موږ ته بیان وکړل شو والته موږ څو ډېر وکړو هغه کور نه شو کولای بیا خبره چې هټل کې ونه سات مختصر شو درې ګوډه په مالک ته ولا کا ورته پیسې اره سره پر پروت انده او درو والا هو دا سید عمل سید تاسو ټول کو هغه سره واسطه بس یزوا څول چې موږ وړه څول چې موږ وړه څول په حاصل ټیکس په ترمور دینکو او سان ډیر کم دي او تاسو را ویډیو شیر کوئ خلکو ته پته ولګي او راوځو کوم څوک هم چې په کور کې وي کارش په شرکت وکړو هغه چې ملک سره ډېرې قربانۍ د قوم لپاره MNA وې په ګونو مستره داري روړه لون دي داري سیستم مداري ښه ادم جی څرنګه خیه جوړ یې یو کورو کا پښه دارې روړه لا په فاصله کې پکین و سورت سیستم هم چې کوم دی روړه کا چاره جوړ پکې دې رات لگا مرګ کوی ګونسو موږ دا د PTN صوبې کوارډینیټر روغله روح الامین صاحب هغه خبره کوي ډېر تحمل سره او ډېر پاسا ټیک شو نه زه دعوت کوم هغه دارې خروړه چې خلک کېنی ټول کینو چې خبره وره ضرور لمن صاحب صوبایي صدر PTM بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټولو پښتنو د دې خیبر د غیرتي خلکو ډیر زیات مشکوري ما چې دې په سخت وخت کې مونږ ته لاس را کړو او زمونږ هغه جرګې کامیاب کړې و کم چې مونږ د ټول پښتون کام د پاره راغوښتي و زنن په دې سلسله کې راغلی ما چې زه د مشر نصیر اجي چې دی نو دا یوازې د کوکي خیل مشر نه دا د ټولې پښتونخوا کامي مشر دی او دا ټول مته دغه سورلس لکه کسان چې راغلی نو دای منتخب کړي دي دا د هغه ممبر دی او د په شریک باندې منتخب کړی دي دا مطلب دی دا د برن نه دی راغلی نه چې کم دی نو دغه GHQ نه دی راغلی دی دا د دلته نه راغلی ما دغه چې مونږه دا د کورمې ملګرو ټلیفون نه وکړل چې تاسو د مونږ ټیم برابر دی او دا جرګه دی اوس راشي مطلب مونږ دی دا حالات ټیک کی خو چونکې ریاست چې دی نو دلته کې د حالات ټیکول نه غواړي هغه د ریاست چې کم دی دا حالات کړکېجن ساتل پکار غواړي او د دې په سلسله کې چې کم دی نو هغوی زمونږ معدنیاتو باندې زمونږ چې کم دی په وسایلو باندې زمونږ په بجلۍ باندې زمونږ په ځنګلاتو باندې شروع کړې ده او ډېر په بې دردۍ سره رانوړي ملګرو مونږ ودیو مونږ دا ودیو چې مونږ دا سیاسي پارټو باندې دومره یقین ساتو چې یاره راځي به یو MNA MPA به موږ سره دلته کښېني د CM په مخ کې به دا واده وکړي پرون یې زمونږ نه چې کم دی 4 شهیدان کړي دي 12 راله زخمیان را کړي دي مونږ نن دا دغه چې زه نصیر اجي سره په دې وجه باندې راتلم چې مونږ لړ شو د DPO کور ته مونږ ورځو چې تراشه مونږ سره وایي لکه تا مانه دومره شهیدان کړي دي دومره دې راته زخمیان کړي دي مونږ سره بس کې مونږ سره جرګې سره را مخامخ شه د مونږ نن دا پروګرام او چې څنګه پرې موړ کې کټ کېدل نو دا خبر راغی چې اجي صاحب ونیو نو مونږ به تر هغه پورې دلته ناسو چې څو پورې مطلب دی چې رها شوی نه دی ځکه چې دا ریاست چې دی نو دا یو جابر یو ظالم ریاست دی د دې نه به اوس ځان خلاصو په زور باندې ودان خلاصو په اتفاق باندې ودان خلاصو که چېرې ستاسو داسې اتفاق جوړېږي نو دا ریاست چې کوم دی دی به ستاسو خپو ته راځي او که تاسو اتفاق نه جوړېږي نو مطلب دی دغسې ظلم نن ما سره دی سبا نن نصري سره دی سبا ما سره دی بل تاسو سره دی نو تاسو مهرباني وکړئ مطلب دی موږ دلته سره ناست شو موږ به وخت باندې تاسو سره خبرې کوو دغه به کوو خو چې څو پورې مطلب چې موږ در اخلاص شوي نه دلته راغلی نه دغه نور ملګري چې کوم نیولي شوي دي نو موږ به تر هغه پورې په دې درنه کې ناست دا روډونه به هم بند دي دا هر څه به بند دي موږ نه په MNA ګانو باندې نه په MP ګانو باندې نه په دې CM باندې مطلب دی اوس اعتماد شته دی ځکه چې دې CM موږ ډېر زیات دروغ ویلي چې تاسو شهیدانو له پیکج درکوو تاسو زخمیانو له پیکج درکوو په موږ تر اوسه پورې مطلب هغه تسلیم نه ده راکړې نو موږ په ده باندې مطلب اعتماد نه کوو
سیاسي پارټۍ خو داسې دي چې ټولې مطلب دی دغه یو سیز نه دغه یو جیسکیو نه تاویږي د هغوی چې کوم اډر کېږي هغه یې پلی کوي او تر اوسه پورې چې کوم دی داسې یو مسله نه چې هر پښتنو حل کېږي د دې ریاست نه به خلاصې اخیستل پکار وي خو د دې ریاست نه به خلاصې پکار وي او داسې خلاصې به پکار وي چې زموږ مشر به راځي انشاءالله دلته به یو ډېره لویه جلسه موږ کوو او هغه جلسه به داسې وي چې دا به مطلب دی موږ دې دنیا ته ښه وو چې یاره د خیبر خلک د پښتانه مطلب څنګه راغونډېږي او په کومه طریقه باندې دلته کې موږ به د خپلې وړاندې پروګرام تاسو سره زموږ مشر بیا بیانوي اوس مطلب دی د نور ملګرو ته هم چې خپل لغو کې او نقصان پر بیا موږ خپلې خبرې کوو مننه ملک صاحب خیر سره بشه ملک صاحب خیر ملک صاحب هم راول شو احتجاج شروع دی کتونکو تاسو کتای شو موږ کوشش وکړو چې تاسو تر تاسو یې ورسولو الحمدلله موږ ورسولو نور کار د تاسو دی چې مخکې شیر کوو یا نه شیر کوو موږ خپل کوشش کوو دا ګاډي رامنې کړي نو فی الحال خلک ناست دي انشاءالله لږه شان ځوان وکیل صدر صفدر صاحب دی څنګه چې کوم چې کوم دا ایونت وو په دا کې چې کوم د چیف ایگزیکټیو په حیثیت باندې وزیر اعلی چې کوم مذاکرات شوي د کوکی خیل کمیټې سره او د پښتون قومي موومنټ سره نو په هغه کې بالکل دا دي چې کوم اف آی آر یا هغه ختم کوي تاسو کاروایی کې نه کیږي نو دا ایرنا پاس چې کوم د خانوالي د جماعت اسلامي چې کوم مشر هغه گرفتار شو او بالکل په صوبا کې سرکل ورکړو دا سي تور مختلف اضلاعو کې دا گرفتاری واچولې په یو داسې مذاکره خیز خبره وه چې عضوي لا سوختلی نه وو داسې زوینو نام پکې اف آی آر شوي وو بالکل دنه خو څرګنده دا خبره ظاهریږي چې کم ملک کم سیستم دی کم سیویلین حکومت دی بالکل دا بې اختیاره دی او دا دغو د چلاولو دا کمې واګې چې دا بالکل دوه خلاص کړي صفدر صاحب څنګه تاسو ویل چې یاره دا صوبا کې ګرځېدل غواړي چې کم گرفتاری وشي هغه په هر ځای کې داسې ځای کې په اف آی آر وشي ملک صاحب باندې خپل په هریپور کې اف آی آر شوی یاره تاسو په سوشل میډیا باندې داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه شاپشان کې غنه دي
څه غواړي چې د خانوالي سے پشان دی او دا سرندره کم کیسه کیږي بالکل بالکل دوم دا کوشش دی دا په قبایلی اسلاو کې چې کم د ملټری اپریشنو خبرې شروع شوې دي او دوباره دا کم قوتونه دي وسلوال ډلې هغه بیا منظم کیږي روانې دي او تیرو په شان علاقہ کې بیا نقل مکانی شروع شوې ده او اپریشن هم کیږي ټارګیټډ او خلک د شیلا تیار دي چې واپس راوځي بالکل دا د حکومت کوشش دی چې داسې आवाज داسې خلک چې هغه د حکومتي دا کم کردار دی د ملټری کم کردار دی هغه په ګوته کې او سرګندې کې دوم دا کوشش دی چې په هر بو باندې دا خلک مزاحمتي تحریکونه داسې اوازونه چې هغه په عوامو کې یو आवाज یو قوت لري یو حیثیت لري دا کوشش دی چې په هر بو باندې دا خلک دا موجو بالکل دا کم مزاحمتي आवाज دی عوامو نه راوځي دا بالکل ختم سردار صاحب اخیرانه کوېشن ځوان کوکي خیل اتحاد کوکي قوم یو مین سټیک هولډر دی دلته څه ویل غواړو چې د احتجاج د کومه پورې جاري وي تاسو مطالبه دلته څه دي څه مشاورت شوی دی موږ په مطالبه هم دا غدي چې د چیف ایگزیکټیو په حیثیت باندې کومې اف آی آر چې شوي دي او په سیاسي عمایدونو شوي دي په قومي عمایدونو باندې شوي دي په تنظیمي مشرانو باندې شوي دي موږ په دا مطالبه چې دا فوري ختم کړی شي او چې کومې ګرفتاري شوي دي هغه فوري ختم کړی شي ګرفتار خلک چې دي دا رها کړی شي د لای عمل خبره په دا احتجاج کې د موږ سره قومي او د مختلف تنظیمونو خلک موجود دي ان شاء الله تعالی موږ به مشترکه یو لای عمل ته کوو او ځوان کوکي خیل اتحاد بالکل په فرنٹ باندې لیډ شي او ان شاء الله تعالی چې کومه پورې دا قوم نوی مطمئن شوي دا خلک نوی مطمئن شوي ځوان کوکي خیل اتحاد په میدان ولاړ قدرمنو لیدونکو ځینې ملګري پوښتنې کوي چې څه چل شوی دی هغې ته به اندازه نه وي او کتونکي د خبر وي چې ملک نصیر احمد کوکي خیل چې دلته یې قومي پښتون جرګه کړې وه په دې علاقه کې او پای کې یې کړاو کړی و ټول پښتون دپاره د فریدو سرلښکر مشر ملک نصیر کوکي خیل یې سره د ملګرو نه ګرفتار کړی دی او په هغې خلاف نن دا قوم راوتلی خپل احتجاج ریکارډ کوي او په سړک یې بند کړی پاک افغان شاهراج چې ده او دا یې نیولې ده او بند کړې ده دا خبر دی قدرمنو لیدونکو نو لاس مې هم ستړی شو وخت تاسو کتی شو هغې وخت نه مې موبایل نیولی او پاور بینک مې هم نیولی دی ډېر دروند هم دی او زه وایم چې لکه دمه شان وګورو شاید بیا به لا یې راځو داسې خبره هم نشته اوس د لمونځ ټایم دی نو دا کتی شو نه فیضان هم راغلی زما بچی دا هم احتجاج کې ځان شرکت کوي شرکت یې کړی دی راوتلی خپل حصې حق یې پکې واچولی تاسو کتی شو ده زه به لکه دمه والم مونځ به هم وګورو انشاءالله څه هم درڅه څه اهم خبر وي زه به بیا لا یو راځم نو غږ چې سره ګورو انشاءالله بریکینګ نیوز په شکل کې به تاسو ته زه خبر هم درکوم او د ویډیو په شکل کې به هم خبر درکوم ډېره ډېره مننه خوشحال شباب شو ویډیو ځان سره ډېره ډېره شیر کړو چې خلکو ته ورسېږي خلکو را ورسېږي دا تاسو وګورئ اخري جلک د جمع مازدیګر جمع ودرېده اوس فی الحال ما لره کې اجازت د لوی الله په امان انشاءالله بیا به راځو